پاکستان بیا پرې نه ښود. طالبانو نیمروز کې ولې یو څه کړي؟ سلام ستړي مشئ. نیمروز ولایت یوې سرچینې ویلي چې طالبانو په دې ولایت کې د پاکستان له لوري د اغزنتار د لګولو مخنیوی کړی دی. د سرچینې په حواله پاکستاني ځواکونو غوښتل د نیمروز ولایت د چهار برجک ولسوالۍ په دیګ سیمه کې اغزن سیم ولګوي، خو د طالبانو سرحدي ساتونکي ممانعت کړی دی. سرچینې دا هم ویلي چې پاکستان هلته تر 15 کیلومتره پورې افغان خاورې ته ننوتی او غوښتل یې تاسیسات پکې ځان ته جوړ کړي، خو اوس طالبان پر سیمه حاکم دي او د پاکستان ممانعت یې کړی. ځایي طالب چارواکو بیا په دې اړه له خبرو ډډه کړې ده. یاد دې وي چې طالب مشرانو په ننګرهار کې د پاکستان د ورته عمل پر وړاندې د خپلو سیمه ییزو جنګیالیو له غبرګون وروسته ویلي وو چې دا د پولساتو جنجالونه وي او وخت نا وخت کېږي، خو مشران بیرته ستونزه د خبرو له لارې حلوي او نه غواړي چې له چا سره یې اړیکې خرابې شي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید څو ورځې مخکې مدعي شو چې طالبانو سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزنتار لګولو په اړه موافقې ته رسېدلی او خپله طالبان به ورسره په دې برخه کې همکاري وکړي. طالبانو بیا د هغه دغه ادعا رد کړې ده. یاده دې وي چې د اغزن سیند د لګولو پر مهال تېر افغان حکومت ویلي و چې پاکستان دا کار یو طرفه کوي، دوی موافق نه دي او د لګېدو پر مهال یې څو ځلې سختې جګړې هم وشوې. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بیا چې تاسو چوپړ ته راځم خو بیا بخښنه خدای مو سپارم. الله پامان.